غزنی هغه ولایت چې ډیری خلک یې له کرنې او مالدارۍ د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د هېواد د نورو ولایتونو ترڅنګ دې ولایت کې هم د پرله پسې وچکالیو او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې اوبو د زیات استعمال له امله د ځمکې لاندې اوبو ورځ تر بلې ښکته روانې دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دلته وروره د اوبو سطحه د تیر کال په پرتله قریب 14 متره لاندې تللې ده او وار په وار دغه د اوبو سطحه لاندې ځي. تیر کال موږ خپله برمه وواله، یوه برمه موږ وواله چې اوبه پر 15 متره باندې وي. اوس فعلا موږ شوه کړي دي مایان 2 متره. خواستم از مردم است که کوشش کنند که در آب خود صرفه‌جویی کنند و آب بی‌جا مصرف نکنند و خواستم از دولت است که ذخیره‌گاه‌های آب، بندهای آب و جایهایی که آب ذخیره شود توسط باران و وقتی که باران میشود آب ذخیره شود آنجا. ورته مهال مسئولین وایي روان کال یې په دې ولایت کې سلګونه لوی او وړې پروژې د اوبو د مهار او لاسرسي برخه کې پلي کړي دي. د غزني په ولایت کې په دریو ولسوالیو کې کارونه سوي چې په هغې کې یو اجیرستان ولسوالي هغلته تحکیماتو نو د هغه تحکیماتو کارونه پوره سوي. په واغظ ولسوالي کې چک ډیمو دغه کارونه تکمیل سوي. په ځنخان ولسوالي کې چک ډیمو دغه کارونه تکمیل سوي. بل د حفظ و مراقبت په سلسله کې د بند سلطان د حفظ و مراقبت سلسله ده هغه اوس هم دوام لري. تقریبا تر 10% پورې کارونه تکمیل سوي. موږ دغه تقریبا مجموعي 115 کاري روزونه ترمیم کړي دي او 14 د اوبو شبکې دي او دغه د موږ ترمیمات. غزنی چې د هېواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي په دې وروستیو کې د سولري برېښنا په واسطه د کرنې لپاره د ځمکې لاندې اوبو رایستل زیات شوي چې کارپوهان یې د راتلونکي په زیان بولي او له خلکو غواړي چې د اوبو له بې ځایه استعمال او اسراف څخه مخنیوی وکړي.